د دوی جوازاتو له لوري کوم کمپاین چې پیل شوی هغه پیل حال بند شوی دی. د معلومات هم نه کیږي چې بیرته به کله پیل شي. مانند د جوازاتو کسانو سره خبرې کېدې د دې په اړه چې اصل کې دا کمپاین څه شي په معنا دی، ځکه خبرونو کې قسم قسم ته خبرې راغلي وي او زموږ هیوادوالو د امانت ترې اخیستې وه چې ګواکې کوم څوک ورشي که چا پسې تمیمي ختموي، چا پسې چې مخالفي هغه ورته ختمېږي. خو حقیقت کې داسې نه ده. د دوی مسؤلینو راته وویل چې د دې کمپاین معنا دا ده چې تا پسې د ویزې کوم مشکلات دي، تا پسې تمیم شوی دی، هلته به ورځې کوم ځای کې چې موږ کمپاین پیل دی هغه کوم اډوایزر چې زموږ هلته ناست دي، مطلب کوم مشاورین چې د دوی هلته ناست دي هغه ته به خپل مشکلات وایي، دوی به درته د حل لار ښیي چې دغه د حل لار د هغه هم د قانون په چوکاټ کې. نو دا په دې معنا نه دی چې تاسو مخالفې به ختم شي. تاسو به هلته ورشئ، هغه به د قانون په چوکاټ کې لار درته وښیي چې دغه ستا لار ده، د دغې لارې ستا مشکلات حل کېدلی شي. نور دا په دې معنا نه دی چې ستاسو مخالفې ختم کړي. خو پیل حال دا کمپاین بند شوی دی، د معلومات نه کېږي چې راتلونکي کې به کله پیل شي. نو که دې په اړه کوم څه راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب وئ او تاسو څخه هم هیله کومه چې ځینې مهمې ویډیوګانې خامخا شریکوئ، ځکه د نن ما چې کومه ویډیو کړې وه په سیټي سنټر کې زیاتو کسانو نه وه لیدلي، نو ډېر په تکلیف شوي وو. نو ستاسو څخه هیله کومه چې ځینې مهمې ویډیوګانې خامخا شریکوئ. سمه ده، مننه.